ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. په میدان وردګ ولایت کې د ارشاد حج او اوقاف ریاست د یاد ولایت د شاوخوا شپېتو حافظانو لپاره د ښه قرات او تجوید سیالۍ په لاره اچولې چې موخه یې د ښو استعدادونو پیدا کول دي. د دې په خاطر باندې دی چې د قاریان او حافظان لا نور هم تشویق شي او تر څو وکولی شي د قاریان چې کوشش وکړه په آینده کې کوم کسان چې کامیابیږي هغه موږ د هغې دپاره اول نمره، دوم نمره، درې نمره، څلورم نمره هغه پکې راولو د دې په خاطر باندې چې تر څو ډېر ښه تشویق شي. د سیالۍ ګډونوال هم د یاد ریاست له دې اقدام څخه خوښ دي. وایي دا ډول سیالۍ د قرآن کریم د حافظانو د هڅونې لپاره زیاتې اړینې دي. الحمدلله موږ چې نن دې مجلس ته راغلي او دې محفل ته راغلي ډېر زیات خوښ یو او د خپلو مراو څخه ډېر راضي یو، لله الحمد، چې موږ ته داسې د حسن قرات او د تجوید هغه محفل نه مجالس برابروي. نو انشاءالله چې آینده کې هم د خپل امارت اسلامي څخه دا تقاضا لرو چې آینده کې هم موږ ټولو حفاظ کرامو ته داسې رنګین او منور محفل او مجالس موږ ته برابر کړي. دا د قرآن کریم سیالۍ د برنامه د اسلامي امارت په لاره باندې اچولې دي. دا د موږ دپاره د خصوصا د حافظانو دپاره دا زیات مؤثر او ګټمن دي. هیره دې نه وي چې تیر کال هم د میدان وردګ ولایت د حج او اوقافو ریاست له لوري د ښه قرات او تجوید سیالۍ اخیستل شوې وې چې موخه یې د هیواد په کچه دې ډول سیالیو لپاره د ښو استعدادونو غوره کول و.